خو زموږ د ولس غوښتنه دا ده چې د وزیر دفاع ته ویو چې د دفاعي حالاتو نه ووځه په تعرضي حالاتو باندې اعلان وکړه ولس دې تر شا ولاړ دی او د امیر المؤمنین نه د ټولو ولسونو د کونړ غوښتنه دا ده چې کله د تعرضي عملیاتو دپاره اعلان وشي د ټول افغانستان ملت غیوره دی خو د کونړ ملت د خپل اسلامي امارت د مخکې د بیرغ د وړو خواص لري چې په اول قدم کې په خط اول کې د کونړ په ولس باندې غږ وکړه او هم تر پنجاب به انشاءالله رسیږو. مان قریب ده چې د دې جلسې نه وروسته به ماښام 7 بجې وزیر دفاع د 10 کالو دپاره د جهاد اعلان کوي. خو زما پې غږ دا ده چې دا خلک دومره د ټینګ نه دي دغونه وخت مه ورکوه. دا هغه ملت دی او دا هغه شاه شجاع د دین د قرآن او د حدیثو په ایمان مضبوط ملت دی چې په دغه 5مه او یا 6مه په هفته کې تا ولیدل چې پنجاب په لړزان دی. درنو مؤمنانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من قتل دون ماله فهو شهید. څوک چې د خپل مال په دفاع کې وفات شو دی شهید دی. هغه طالبان مجاهدین اوله خبره خو دا ده چې پاکستان 50 کاله کېږي چې په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې په افغانانو باندې ظلم او زیاتی کوي او کړی. دویم چې کله موږ پاکستان یا پنجاب یادو شخصا موږ د هغې نظامیان یادو هغه نظامیان چې په افغانانو تیری او تجاوز کوي. ای مسلمانانو واورئ د وچو د کبله لانده سوځي لانده د اختر نه وروسته د دې وخته پورې زموږ ستاسو د قومونو مولد شو. وګورئ په خپلو منځونو کې ته ما باندې انګریزی مولا فتوره کې چې په افغانستان باندې جهاد دی ته د الله په کلمه او د الله په قرآن باندې جهاد کې ته ځان سره سوچ وکړه فکر وکړه وخت دې نږدې شوی دی کاسه یې ډکه شوې ده الله دې زما په لاس باندې مردار کړه. دا ټیک ده چې افغانان په 50 کلن جنګ کې ځورېدلي او موږ ایټم نه لرو خو د الله په توفیق باندې ایټم لرونکي طاقتونه د افغانستان د مظلومو مسلمانانو د لاسه مات شوي دي انشاءالله. نعرہ تکبیر که دغه پوځیانو یا د پاکستان استخباراتو د دې نه مخکې د انګلستان د روسانو او د امریکایانو او ناټو سره مشوره کړې وې فکر کوم چې زموږ په پاک حریم باندې به یرغل نه وی کړی. زه بیا هم ورته وایم چې انشاءالله د الله په توفیق باندې موږ مؤمنان یو او د الله په توفیق باندې به دغه ملک هم انشاءالله د دې مظلوم افغانانو د لاسه ماتېږي. دوهم خطاب زما د پاکستان عام ملت ته دی. عام ملت دا یقیني ده چې مسلمان دی خو یو مشوره دې ملت ته ورکول غواړم د پاکستان ملت ته علماو ته مشوره ورکول غواړم دغه د قدرت لیوني که هغه شیخ منیر دی که هغه د استخباراتو رئیس دی که هغه وزیر دفاع دی که هغه دال یو کبال دی دوی ته د ګریوان ته لاسونه واچوي او دا مظلوم ملت د دې ته نه مجبوره کوي چې د خپلو پولو نه ور واوړي. دغه ملت دې راپاڅېږي او د خپلو د قدرت لیونو ته دي د بل چا د پروژو د تطبیق دپاره د پاکستان هم برهم کوي نه خو ملت باندې غږ کوو چې دغه لیوني چې د بل چا پروژې تطبیق کوي د امریکې پروژې تطبیق کوي د هغوی لاس دې د دغې نه ونیسي او بنه دې کړي د دغې نه که نه ورنه عواقب بیا ډېر خطرناک شي. دا که شهباز شریف دی او که عاصم منیر دی دا باید وتړل شي. دویم زما غوښتنه د پاکستان د سیاسیونو نه هغو نه ده په هغوی کې د جیدو علما کرامو نه د شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاهری نه ده زمونږ د مولانا محمد ادریس صاحب نه ده د مولانا فضل الرحمن نه ده د نورو ملت پالو ګوندونو مشرانو نه ده چې د خپل کم اجیران چې کم دي د دیو هغه
پردي تالڅټي او مزدوران دا دې وتړي. دا که شهباز شریف دی او که عاصم منیر دی دا باید وتړل شي. دا که ونه تړل شي نو دا به د دې پاکستان ولس دپاره داسې کندې او داسې جوړې او داسې څاګانې وکني که دوی به ورته راولېږي او د همدوی به پکې شرمېږي انشاءالله. افغانان د حضرت عثمان رضی الله عنه د وخت چې کله دلته اسلام راغلی په دې ملک کې بیا بل دین ناړو چلېدلی نه دی، بل دین دلته زیات شوی هم نه دی. او دا هغه خلک دي چې دیو شهاب الدین غوري دلته په خپل غیږ کې روزلی و. دا هغه خلک دي چې دیو غزنوي په غیږ کې روزلی دی، میرویس خان هوتک په غیږ کې روزلی و، دیو احمدشاه بابا په غیږ کې روزلی و، دیو سید جمال الدین افغان په غیږ کې روزلی و. دا انشاءالله دا د شهامت نه ډک خلک دي. په دې رابطه سعدي یو شعر کې وایي چې خدا به روز ازل حسن به ترکان داد، زلف پیچیده و موی سیاه به ایران داد، ناز و کرشمه بر عالم هند، غیرت و احسان به افغان داد. ولسوالو د مرکز په شمول معزز مشران او علماء کرام او ځوانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې شیخ صاحبانو خبرې وکړلې، شیخ صاحب عبید، شیخ صاحب سیدولي او شیخ صاحب مدني صاحب، زمونږ د ولسونو او د قومونو همدغه خبرو باندې اکتفا او دغو باندې موږ ورسره راټول او اتفاق یو. خو بیا هم چې قومي مشران راغلي د خبرو د کولو حق هم لري. دغه علماو خبرې موږ تاییدو، خو دا اوس چې کوم پاکستان زموږ په خاوره باندې تجارت او زیاتۍ وکړو، د دې موږ ټول افغانان خلاف یو، خلاف به یو. او د اسلامي امارت او د نظام د ټولې پالیسۍ موږ ملګري یو، موږ یې ملاتړي یو. دا چې دا قومونه ولسونه د اسلامي امارت نه په دفاع کې نه دي، مخې ته روان دي. او موږ قومونه د اسلامي امارت ځان یو تن یو وجود بولو. او د پاکستان حکومت چې کوم زیاتې زموږ د ولس او قومونو سره وکړو، اسلامي امارت د هغې انتقام او بدل اخلي. موږ ولسونه د اسلامي امارت شکر ادا کوو. او اسلامي امارت دې تل الله زموږ دپاره سرلوړی او قوي لري. دا چې مخکې مشرانو خبرې وکړلې د وخت د کمیت په حساب باندې، خو افغانان ټول وخت په لاس کې امکانات نه لري. خو د امکاناتو په نه لرلو کې چاته بریم نه دی وړی او چاته خاوره هم دلدلې. نو څوک چې زموږ د وطن د خاورې او د ناموس د بېعزتۍ لټه کوي، الله به همغلته تباه. من قتل دون دمه فهو الشهید. د وینې مقابله کې د هر چا په ضد قیام کې جهاد کې ته شهیدي. نو مؤمنه مسلمانه ولې د سترګې پټې کړلې؟ موږ د افغانستان د بدري قواو، منصوري قواو، خالد بن ولید پل اردو او همداشان د نورو چې دی پوځي هغه خلکو نه ملاتړ کوو. ناڅاپه یو ډز وشو چې د پاکستان د اجرې او مزدوري ادارې لوړنده مرمۍ راغله د څلورو ماشومانو په منځ کې ولګېده. وایي ناګهانه موږ منډې کړې، فضا د باروتو په لمبو باندې چټه وه. خو وایي د ما نه مې نور مخکې رسېدلې وه دغې صحنې ته چې ګټلې مې په فضا کې زما مور جانې سره په پلو کې یو شګینه پروت و. ما فکر کوم چې دا به څه مؤمنانو مسلمانانو دا هغه پښه وه چې د یو شهید ماشوم نه ګډ شوې وه. مور یې سم د ټکه راواغسته، په خپل پوړونې او پلو کې یې راتاو کړه تر څو د دې درې خویندې خبرې نه شي او دا دلته بې عزتي او بې صبري رامنځته نه شي. مؤمنانو مسلمانانو، قرآن او حدیث موږ ته وایي د خپلو ماشومانو دفاع وکړئ، د خپلو زنانو دفاع وکړئ، د خپلو ځمکو دفاع وکړئ. حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من قتل دون دمه فهو الشهید. د وینې مقابله کې د هر چا په ضد قیام کې جهاد کې ته شهیدي. نو مؤمنه مسلمانه ولې د سترګې پټې کړلې؟ موږ د افغانستان د بدري قواو، منصوري قواو، خالد بن ولید پل اردو او همداشان د نورو چې دی پوځي هغه خلکو نه ملاتړ کوو. والله بالله په دې چوک کې ولاړ ما د کونړ ټول قومونه ولاړ دي. دا صرف د مایکروفون خبره نه ده چې نن زه استشهادي ته تیار یم، نن فدایي ته تیار یم، نن د عاصم منیر راچپه کولو ته تیار یم. لکه څنګه چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه
رالګي د ابو جهل سملو هغه وجاله تخورو کوټه سړی لوړ چینې ته ختلی ټولکۍ یې پسې د چانټۍ نه راویسته او دا سر یې ټیکټ کړ سر یې راوړو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته واچو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخ داسې وځلېدو نو انشاءالله عاصم منیر د هغې نوراجیر او مرتده اداره د هغې په مقابله کې زمونږ جهاد دی زمونږ قتال دی موږ د خپل ښارونو نه موږ د خپل جوماتونو نه موږ د خپلو مدرسو نه دفاع کوو ای مؤمنانو مسلمانانو کراچۍ کې مولا راپاڅېږي او دا خبره کوي چې افغانستان مسجد زرار دی دا مسجد زرار نه دی دا مقدسه خاوره ده دا خراساني خاوره ده دا ایماني خاوره ده ځکه قرآن پکې موجود ده نعره تکبیر زنده باد افغانستان اسلامي امارات